د شبې سره روژه مبارکه به په خیر وي. اختر ته د ګوت بشمار ورځې پاته دي. د اختر لپاره موږ خپل کور ته خوراکي توکي وړو، د هغه څخه یو کلچې دي. نن راغلي دلته یو دوکان ته، موږ په دې پوه شو چې کلچې څه ډول پخیږي او اوس یې کاروبار څنګه دی د پخوا په پرتله، او ترڅنګ کوم کوم ډولونه یې شته او کنداریان څه ډول کلچې خوښوي. حسین دی، په دا نوی سړک کې مو دوکان دی. دا خمیران چې موږ جوړو، دا اول د وړو وراچو، وړه وراچو، غوړي وراچو، بوره وراچو، دا ګرد سره مکس کو بیا خمیر جوړیږي. لکه دا چې دلته پروت دی خمیر، دا خمیر چې جوړ سو داسې زوالی کوو یې، جوړوو یې، بره ټاپې پر چې رقم په رقم یې، خطایانې جلا دي، برنجې جلا دي، نمکي جلا دي. نو دا څو ډیزاینونه کلچې دي موږ آماده کوو. نو د سهار وختي څه پېشلمي څه ورته ولاړ یو کار کوو، نو تر غرمې پورې هغه پخواني کلچې دي. دا نوي ډیزاینونه کوچني کوچني کلچې د کابل او د دغه څه غزني څه د دې خوا څه راځي، خو چندانه خلک خوښوي هغه نه خوښوي. دا زموږ د کندهار کلچې چې دی دا ډېر مشهوره دی، ډېر ځایو ته دغه غټې کلچې د کندهاري کلچې ځي. الحمدلله کاروبار مو ښه دی، شکر دی، موږ راضي یو د خدای څخه.